بیرو یا ایمان والا صبر کو صابرو د دشمن مقابله په مضبوطی سره وکي ورابطو د خپل وطن سرحدونه بند کړي. یعنی دا الله حکم دا دی چې سرحد خپل بند کا او دا لازم نه چې ته د کافر سره جهاد کوي. نه هر څوک چې په تا تعرض کوي، ستا په من تعرض کوي، ستا په عزت او ستا په ناموس تعرض کوي، د هغې سره په تا باندې جهاد فرض دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې من قتل دون ماله فهو شهید، من قتل دون عرضه فهو شهید، من قتل دون دینه فهو شهید. د عزت مقابل کې مړ شي شهید دی، د مال په دفاع کې مړ شي شهید دی، د دین په دفاع کې چې مړ شي شهید دی. ګوره دین یې دلته رسته کړی دی حدیث کې. دې کې مضبوطه نکته ده. مطلب دا نه دی چې ته یوازې په دین باندې جنګېږي، نه چې ستا په عزت څوک تعرض کوي ستا دپاره شریعت وایي مړ یې کا جهاد سره وکړه، ستا په خاوره څوک تعرض کوي شریعت وایي جهاد سره وکړه، ستا په دین څوک تعرض کوي شریعت وایي جهاد سره وکړه. نو د عزت د دفاع او د مال دفاع دا د دین نه پسې مخکې ده، ځکه چې دین د مال د سره نه دین په څه باندې کولی شي، ځکه دا دین دا د مال د دین دپاره حمایه ده. عزتمندو فرض مې دا دی چې ښه مضبوطۍ سره ودرېږئ، د خپل وطن دفاع وکړئ، د دشمن مقابل کې ودرېږئ، او چې زړه کته پورته نه کړئ زموږ مرګ د شهادت دی او زندګي م د غزا ده، د دې نه بله غټه خبره نشته. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.